کم انسان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتباع کوي، رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم سنت اختیاری، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه باندې خپل زندگی تیری، دغه انسان سره الله سبحانه و تعالی محبت کوي. الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے نبی صلی الله علیه و وسلم تاسو ورته وفرمایئ که چېرته تاسو الله سره محبت کوئ نو زما تابعداري وکړئ، الله به تاسو سره محبت وکړي. نو الله جل جلاله هغه انسان سره محبت کوي څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتباع کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري کوي.